سلام جوړ په خیر. نن یکشنبه د کاب یاقوت میاشتې لسمه او د روان زیږدیز کال د فبروري میاشتې 28مه نیټه د خبري مجلې ته ښه راغلاست. خو په پیل کې هم د څو مهمو خبرونو سرټکي. افغان ځواکونه وایي که طالبان سولې ته حاضر نه سي له منځه یې وړو. ولسمشر غني د برېټانیې له لومړي وزیر سره پر سوله خبرې کړي. د روزګان مرکز ترینکوټ کې د کاب نهمه په شانداره مراسمو ولمانځل سوه. د کندهار چارواکي وایي د افغان ځواکونو په مټ زیاتې لاسته راوړنې ساتل سوي دي. او بایدن وایي پر سوریه برید ایران ته خبرداری و. درنو لیدونکو او درنو اوریدونکو بیا هم ښه راغلاست. خبري ساعت ته زه خان محمد سیال وړاندې کوم. د روزګان مرکز ترینکوټ کې د کاب یاقوت نهمه د افغان ځواکونو ستاینه وسوه. د کاب نهمه چې د افغان سرتیرو ملي ورځ ده نن په مرکز ترینکوټ کې په شانداره مراسمو ونمانځل سوه. په یادو مراسمو کې د روزګان ولایت والي په ګډون لوړ رتبه چارواکو، سربازانو، قومي مخورو او ځوانانو برخه اخیستې وه. په یاده غونډه کې د ټولو سربازانو لاسته راوړنې او سرښندنې وستایل سوې او دوی ته یې د یادې ورځې مبارکي وړاندې کړه. د کاب نهمه چې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د ورځې په نوم نومول سوې ده نن په روزګان ولایت کې د امنیتي چارواکو، قومي مخورو، دیني عالمانو او د مدني فعالانو له لوري په شانداره مراسمو سره په 4مې پلې لیوا کې ونمانځل سوه. د روزګان ولایت والي محمد عمر شیرزاد ټولو امنیتي او دفاعي ځواکونو ته د دغې ورځې د مبارکۍ ترڅنګ وویل چې ستاسو قرباني ده چې نن دغه ولسونه د امنیت خوندیتوب احساسوي او د دې وطن د ولسونو بچیان په ارامه فضا کې زده کړې کوي. نوموړي د سرتیرو د دغې ملي ورځې په مراسمو کې وویل چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو تل د هېواد د دښمنانو شوم اهداف له منځه وړي. شیرزاد همداراز له وسلوالو طالبانو څخه هم غوښتنه کوي چې نور دې د جګړې پر ځای سوله وکړي. دا ستاسې همت دی، دا ستاسې شهامت دی، دا ستاسې سرښندنه ده چې مبارک ورځ ستاسې په نامه ونومول شول. بیا هم د زړه له کومې مبارکي درته وایم. په دې باور ولرئ، په دې اعتماد ولرئ چې تاسې اوس د ولسونو په زړه کې ځای لرئ. تاسې د ولسونو په وړاندې اوس محبوبیت لرئ. دا ځکه چې تاسې یو مقدسه وظیفه مخته وړئ. پوهېږئ چې دا مقدسه وظیفه څه شي ده؟ دا مقدسه وظیفه د خپلې خاورې ساتنه ده، د خپل اراضۍ دفاع ده، د خپل اراضۍ ساتنه ده. د دشمنانو په مقابل کې ستاسې سرښندنه ده. همداراز د 4مې پلې لیوا قومندان او د ملي امنیت رئیس ټول امنیتي او دفاعي ځواکونو ته د دغې ملي ورځې مبارکي ورکړه. دوی د یادې ورځې د مراسمو پر مهال وویل چې تل به هڅه کوو چې افغانان د ډاډمن امنیت په فضا کې ژوند وکړي. امروز روز سربازی است که با نثار کردن جانهای شیرین نشان و با قهرمانی ها و جانفشانی ها بیرق سه‌رنگی زیبای کشور را در قلاهای بلند این جغرافیای مقدس به اهتزاز در آورده و از آن پاسداری می نمایند. امروز قدردانی از قهرمانان می شود که عزت، استقلال و دفاع از تمامیت ارضی افغانستان را تضمین کرده و درس آزادی و عزت را برای نسل‌های بعدی به میراث گذاشته و هدیه می دهند. امروز قدردانی از قهرمانان می شود که عزت و سلامت افغانستان را تضمین کرده، درس آزادی و عزت را به نسل‌های بعدی به میراث گذاشته و هدیه می دهند. امروز روز قهرمانانی است که تعهد به خدا، وطن و وظیفه دارند. امروز روز مادران، پدران، همسران، خواهران، برادران و فرزندانی است که عزیزان خود را برای دفاع از وطن و میدانهای نبرد در برابر جنگ تحمیلی میفرستند تا از عزت، سلامت و وطن خود دفاع نمایند. سلام و حرمت بر شما باد. دیني عالمانو او د ولایتي شورا غړو وویل چې دا نظام د دې ملت په سرښندنو او قربانیو رامنځته سوی او هیڅ چاته باید د له منځه وړلو اجازه ورنکړو او هر هغه څوک چې د دې نظام مخالفت کوي په کلکه باید ځواب ورکړو. تاسې ټولو ته چې دلته حاضر یاست، امنیتي ځواکونو، سرتیرو او افسرانو
او که په کمربند کې حضور لري د دښمن سره په جنګ کې وساختاست ټولو ته مبارک دي وي دا ورځ دا تاسې په خپله وینه ګټلې ده دا ستاسې ویاړ دی او داسې باید مقدار 1.5 میلیون شهیدان موږ په دغه خاورو باندې د خپلې خاورې د ساتنو دپاره ورکړي دي 1.5 میلیون شهیدان موږ ړنجان کړیان ګوډیان دا ورکړي دي پر دغه خاوره دا هغه بچیان په دې ځای کې نن د افغانستان د خاورې دفاع کوي چې د هغو ځوانانو بچیان لمسیان کړوسیان زامن ورونه دي چې څو کاله د روس په مقابل کې جهاد اعلان کړی و جهاد یې وکړي خپله پاکه خاوره د دوی د یرغله څخه خلاصه کړه او طالبه وروره ته یو څه چورت و فکر و په دا خپل زړه کې خو مسلمان یې آخر خدای وپېژنه د مجاهدینو زامن وژنې حساب یې والله بالله که کېږي که په بازار کې ورته وګورو هم مدیرې تر غوره ورسېدې که په وطن کې وګورو ځوانان دې ختم کړل هم مدیرې تر غوره ورسېدې امنیتي سرتیري وایي په قوي مورال سره د دې خاورې او وطن ساتنه کوي دوی د وسلوالو طالبانو څخه هم غوښتنه کوي چې جګړه د حل لار نه ده او یوازې وراني ده او سوله دې وکړي زمونږ د ارزګان ولس نه دا غوښتنه ده چې ټول راشي د خپل اردو ته هغسې خپل خاورې خپل وطن خدمت وکړو په ورته مهال عامو وګړو ټولو افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته د مبارکۍ ترڅنګ وویل چې په هر وخت کې به د خپلو امنیتي سرتیرو ترڅنګ ولاړ وي دوی د جګړې پر ښکېلو غاړو غږ وکړ چې نور دې روان تاوتریخوالي کم کړي او ورباندې او سوله دې وکړي دا ورځ دوی ته مبارکي وایم مبارک دې وي زموږ زمریان دي زموږ اتلان دي موږ په دوی ویاړو همدوی دي چې موږ د دوی له برکته روزګان کې ژوند کوو زموږ سربازان دي زموږ ساتونکي دي زموږ د خاورې یو ډېر شخصیت دي زیات د کاب نهمه چې د سرتیرو د ورځې په نوم نومول سوې ده نن دغه ملي ورځ په ټول هیواد کې ونمنځل سوه عبدالمطلب ظفري پیوستون راډیو ټلویزیون ترینکوټ د پکتیکا امنیه قومندان په دغه ولایت کې د فرضي کرښو له میشتو سرتیرو سره لیدنه وکړه او هغوی ته یې د ستونزو د هوارۍ ډاډ ورکړ د سرتیرو ورځې په پار امنیه قومندان فرضي کرښه له میشتو سرتیرو سره ولیدل چې په تیرو 20 کالو کې هیڅ لوړپوړي چارواکی نه دی ورغلی د پکتیکا ولایت امنیه قومندان په دغه ولایت کې د فرضي کرښو له میشتو سرتیرو سره ولیدل او هغوی ته د ستونزو د هوارولو ډاډ ورکړي د سرتیرو د ورځې په پار امنیه قومندان پر فرضي کرښه له میشتو سرتیرو سره ولیدل چې په تیرو 20 کلونو کې هیڅ لوړپوړي چارواکی نه دی ورغلی د پکتیکا ولایت امنیه قومندان سمونمال لطیف الله کامران د دې ولایت تروا ولسوالۍ ته د سفر په لړ کې پر فرضي کرښه له پرتو پوستو او سرتیرو سره ولیدل د هغوی ستونزې له نږدې واورېدې او د هر څومره ژر حل ډاډ یې ورکړ هغه چې ایخوا ته یو ډول چلند کوي دې خوا ته بل ډول چلند کوي له هغوی سره به داسې مبارزه کوي لکه زمری چې په ځنګل کې له نورو حیواناتو سره کوي له هغوی سره به داسې مقابله کوي لکه باز چې کوي له نورو مرغانو سره داسې به پرې باندې ورځي تاسو زمریان یاست دغه دریشي چې ما اغوستې ده دا د زمري دریشي ده دا کمربند چې مو تاو کړی ده تر ملا دا د حضرت علي کمربند ده دا هر شوم و شغال نسي کولی دا یو سړی کوي چې هغه تاسو غوندې زمریان وي څو خبرې دا دي چې تاسې به له دښمن سره په لوړ مرال جنګېږئ تاسې به هیڅ وخت دښمن ته د دې فرصت نه ورکوئ چې هغه زموږ خاورې ته راسي بلکې دغه خط چې معلومېږي دا پوستې چې اچولې دي له دغه نه یې باید دې خوا ته ورواړوئ او لږې خوا ته یې پسې وویلئ د دې فرصت ورنکړئ چې دې خوا ته راسي ښاغلي کامران سرتیرو ته په خطاب کې وویل هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې زموږ خاورې ته په چپا وګوري او د ترهګرو ځالې د بازانو په څېر په خپلو پنجو ویجاړي او د هر دښمن دفاع وکړي چې تاسې افغانان یاست د افغانانو بچیان یاستئ او د افغانستان ولسونه تاسو ته امیدواره دي نو چې تاسو یو ځل افغانان سو افغانانو تاریخ جوړ کړی ده هغه څوک چې زما خاورې ته راځي او له ما سره جنګېږي هغه د پوستې معلومېږي هخوا ته نه جنګېږي دې خوا ته جنګېږي د هغوی سر قلم کول پکار د پکتیکا ولایت امنیه قومندان په داسې حال کې په دغه ولایت کې د فرضي کرښې له سرتیرو سره خبرې کړي چې د هوت یا کب نهمه د سرتیرو ورځ بلخوا د پکتیکا کې د سرتیرو ورځ ولمانځل سوه د پکتیکا ولایت د خلکو او حکومتي چارواکو له لورې په دغه ولایت کې د کب نهمه د سرتیرو ورځ په یو ډول شانداره مراسمو سره ولمانځل سوه
د کب نهمه د سرتیري د ملي ورځې سره برابره ده. په پکتیکا مرکز ښارونه د ولایت مقام کې نن هم د سرتیري ورځ لمانځل کیږي. پکتیکا کې د سرتیري ورځ ولمانځل شوه. د پکتیکا ولایت د خلکو او حکومتي چارواکو له لوري په دې ولایت کې د کب نهمه د سرتیري ورځ په یو لړ شانداره مراسمو سره ولمانځل شوه. د پکتیکا ولایت اوسیدونکو په دې اړه په جوړه شوې غونډه کې وویل چې افغان امنیتي ځواکونه د خاورې او خلکو ساتونکي دي چې د دوی پښتون کې خلک خپل ورځنی ژوند په آرام ډول پرمخ وړي. خلک وایي چې له افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو سره د خلکو همکاري زیاته شوې چې په مټي ورځ تر بلې امنیت ټینګیږي. خلک وایي چې مسؤلین دي د امنیتي ځواکونو اکمال او تجهیز ته پوره پاملرنه وکړي او د هغوی حقوق دي په خپل وخت ورکړای شي تر څو نور خلک هم زړه ښه کړي چې خپل اولادونه د امنیتي ځواکونو لیکو ته ودیږي. چې نن سرحدونه راته ساتي، نن دې موږ پاک که خاوره ساتي او نن موږ له خپلو ښځو سره ډېر کرار په مجلس ناست یو او دوی شپه ورځ موږ ته یې وکړې ده. د هغو د پلرونو غږ واروئ، د هغو د ورونو غږ واروئ، د هغو د مندو غږ واروئ. همراه برادران خود که سرباز است که من هستم، سرباز است که سارنوال است، سرباز است که محاکم است، سرباز است که حکم اسلامی و حکم قانونی تطبیق می‌شود. ټول هغو ځوانانو، ټول هغو کورنیو ته چې خپل ځوانان یې زخمیان دي، په شفاخانو کې پراته دي، ټول هغو اتلانو ته چې اوس د جنګ په ډګر کې ناست دي، هغو ټول او د تالار کې ټولو سرتیرو ته د دغې ورځې مبارکي وایم. د پکتیکا والي او نور امنیتي مسؤلین وایي چې افغان امنیتي ځواکونه به هیڅ کله چاته اجازه ورنکړي چې د نظام د ړنګولو او د خلکو د وژلو د امنیت د خرابولو هڅه وکړي، بلکې د هغوی په وړاندې به کلک ودرېږي. دوی وویل چې حکومت د سولې پروسه په مخ لري او هغه جنګي ډلې چې غواړي وسله په ځمکه کېږدي نو حکومت یې راتګ ته چمتو دی. د افغانستان سنګرونو ته لیږلي دي او دغه د عزت او د پت لباس په دوی اغوستی ده. په دولسي دوی ته سلام کوم او په ضمن کې د دغې پتمنې ورځې مبارکي خپلو ټولو مېړنیو اتلو سربازانو نظامیانو ته وړاندې کوم. د موږ اردو د موږ د ملک قلعه ده او دا وطن ساتل سوی په دوی باندې. د موږ پولیس د دې وطن دروازه ده، د موږ امنیت د دې وطن ساتونکي دي. د یادونې وړ ده چې د کب نهمه په ټول هیواد کې د سرتیري د ورځې په نامه لمانځل کیږي او هغوی تقدیر کیږي. دلاور دانش، پیوستون تلویزیون، پکتیکا. که طالبان سولې ته نه حاضرېږي لمانځه یې یا د څرګندونې د هوت یا کب نهمه د سرتیرو د ورځې په مناسبت افغان ځواکونو په بغلان ولایت کې په جوړو شویو مراسمو کښې وکړې. دا په داسې حال کې ده چې یاده ورځ د هیواد په ټولو ولایتونو کښې ولمانځل سوه. د کاب یهود نهمه ورځ چې د سرتیرو د ورځې سره برابره د یاده ورځ د هیواد په ټولو ولایتونو کښې ولمانځل سول. په بغلان ولایت کې د یادې ورځې په مناسبت امنیتي ځواکونو په جوړو شویو مراسمو کې ګډونوالو ته وویل چې که طالبان سولې ته نه حاضرېږي د افغان ځواکونو له سخت غبرګون سره به مخ شي. پیام ما به طالبایی است که بیایم به دولت بیپیوندند و ما هم آماده صلح هستیم و صلح بکنیم. ما همراهشان در صلح آماده هستیم و اگر صلح نکنند ما تا قطره خون از خود دفاع میکنیم و دفاع کردیم خواهد. په بغلان ولایت کې سرتیرو او پوځي مسؤلینو د افغان ځواکونو په لمانځه غونډه کې وویل چې تېر کال وسلوال پوځ د دې ولایت په ګڼو سیمو کې بریالي عملیاتونه ترسره کړي او د حکومت مخالفو وسلوالو څخه یو شمېر سیمې نیولې دي. په دغه ولایت کښې کومانډو ځواکونو ډاډ ښودلی چې که طالبان په دې ولایت کې راتلونکي پسرلي د جګړې پر ځای د سولې انتخاب ونه کړي نو دوی به یې له منځه یوسي. مشترک پیغام ما و طالبایی است که اگر آنها آماده صلح باشند ما صلح میکنیم، اگر صلح نکنند با جنگ‌های بهاری خود اعلان جنگ بکنند ما آماده هستیم در هر نوع شرایط از وطن خود از نوامیس ملی تمامیت ارضی استقلال مردم خود حفظ کنیم و همچنان آماده جنگ هستیم. در هیچ نوع شرایط ما از هیچ نوع تهدیدات دشمن نمیترسیم، در هر جا و هر گوشه افغانستان باشیم از مردم و سرزمین خود دفاع میکنیم، آماده جنگ هستیم. ما همیشه د کاب یهود نهمه ورځ چې د سرتیرو له ورځې سره برابره ده په ټول هیواد کې د افغان ځواکونو ګڼ شمېر تطبیقاتو سره په شاندارو مراسمو سره ولمانځل سول.
کابل ښار کې نن چاودنې 3 کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. راپورونو له مخې نن مخکې له غرمې د کابل ښار د 8مې ناحیې اړوند ولایتو سیمه کې پر یو کرولا ډوله موټر مین چاودنه کړې. عیني شاهدان وایي چې د چاودنې له امله یو تن وژل سوی او 2 نور ټپیان سوي. د کابل پولیسو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د چاودنې پړه هم تر اوسه کومې وسلوالې ډلې په غاړه نه ده اخیستې. د کندهار چارواکي وایي د افغان ځواکونو په مټ زیاتې لاسته راوړنې ساتل سوي دي. د دغه ولایت چارواکي وایي د ملي امنیتي او دفاعي ځواکونو د هڅو له امله د خلکو اقتصاد او د ژوند د تیرو کلونو په پرتله پرمختګ کړی او تیرې لاسته راوړنې هم د افغان ځواکونو د قربانیو په پایله کې ساتل سوي دي. افغان ځواکونه د کندهار اوسیدونکو ته د امنیت د ټینګښت ډاډ ورکوي، خو د دغه ولایت اوسیدونکي بیا د افغان ځواکونو د ملاتړ خبره کوي. کندهار ولایتي چارواکي وایي د افغان ځواکونو د قربانۍ په پایله کې د تیرو کلونو په پرتله د دغه ولایت په مرکز او ولسوالۍ کې د خلکو اقتصاد او ژوند پرمختګ کړی. د کندهار د والي مرستیال اجي اغالالی دستګیري وایي افغان ځواکونه اوس هم د خلکو او هیواد د هوساینې لپاره قرباني ورکوي. د دې د ستړیاوو د ضابطو په نتیجه کې زموږ خلک په ښارونو، په اطرافو، په هر ځای کې د دې د قربانیو سرښندنې په نتیجه کې آرام، استراحت او خپل تجارت او زراعت او د ژوند چارو ته پرمختګ ورکوي. که څه هم د امال افغان ځواکونه د کندهار په 6 ولسوالۍ کې د وسلوالو په وړاندې په پوځي عملیاتو بوخت دي، خو وسلوال ځواکونه د کاب د 9مې یا د وسلوالو ځواکونو د ملي ورځې په مناسبت د کندهار اوسیدونکو ته د امنیتي پلوه ډاډ ورکوي. خپل ټولو هیوادوالو ته دا اطمینان ورکوي چې ستاسو ځواکونه په پوره زړورتیا او شجاعت سره آماده دي چې د دې وطن نه دفاع وکړي. تاسو ټولو ته زموږ د خوا نه اطمینان دی او موږ به تر آخري قطره د وینې چې زموږ په وجود کې ده ستاسو نه او د دې وطن د سرحداتو نه دفاع کوو. افغانستان مظلوم خوار ملت ته ډاډ ورکوم چې د مخالفې ډلې د ماینګذاري او همدغسې د نور انتحاري حملې چې دي په دانې دی هیڅ وخت د افغانستان ملي پوځ سره مقابله نشي کولی. د کندهار اوسیدونکي چې وروستۍ جګړو زیانمن کړي هم دي د امنیت د ټینګښت په برخه کې د افغان ملي امنیتي ځواکونو هڅې د ستاینې وړ بولي. دوی سرښندنې هغه څه چې د دې ولس لپاره یې کړي دي، هغه هلې ځلې چې دوی په سختو حالاتو کې کړي دي او په سختو حالاتو کې د دې ولس عزت او برم یې ساتلی دی. نو دوی ته د دې ورځې مبارکي وایم. دوی زموږ اتلان دي، هر کله موږ د دوی ملاتړ یو. د ټولو سیمو د امنیت لپاره واقعا هم د زړه کومې کښلې ده او زموږ د سوکاله ژوند لپاره واقعا خپل ځان ستړي کړي دي او د خپل هدف پورې زموږ سره مل پاتې سوي چې افغان دولت په ځلونو ویلي په دغه هیواد کې افغان ځواکونو د تروریزم په وړاندې اغیزمنه مبارزه کړې او سیمې ته یې د دغه خطر د رسېدو مخه نیولې ده. ولسمشر غني د برېټانیا له لومړي وزیر بوریس جانسن سره ټلیفوني خبرې کړې دي. ولسمشر ایمانویل وایي په دغه ټلیفوني خبرو کې دواړو لورو د افغانستان او برېټانیا د اړیکو د پراختیا او سولې پروسې په اړه بحث او خبرې کړې. په دغه خبرو کې د برېټانیا لومړي وزیر د افغانستان سولې پروسې د سولې روانو هڅو لپاره د سیمه ییزې ډیپلوماسۍ د پیاوړتیا او افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو څخه د خپل هیواد دوامداره ملاتړ ډاډ ورکړی. د افغانستان جمهور رئیس د برېټانیا له لومړي وزیر سره په دې ټلیفوني مکالمه کې د افغانستان او برېټانیا د اړیکو پر پراختیا همدارنګه د سولې پروسې په اړه باندې بحث او خبرې وکړل. دواړو لورو د تاوتریخوالي پر زیاتوالي باندې اندېښنه څرګنده کړله. د سولې د پروسې د راتلونکو ګامونو ترڅنګ پر دایمي اوربند باندې ټینګار وکړ. روسیه وایي د افغانانو ترمنځ د خبرو د بل پړاو کوربهتوب ته تیار یو. روسیه وایي د افغانستان د سولې خبرو سربیره په دغه هیواد کې تاوتریخوالی ورځ تر بلې مخ پر زیاتېدو دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف له حنیف اتمر سره په یوه ګډ کنفرانس کې د افغانستان پر وضعیت خبرې کړې. هغه د دوحې د سولې په بهیر نیوکه کړې او د افغانانو ترمنځ د سولې خبرو د بریا لپاره یې د مسکو د بهیر د بیا پیل وړاندیز کړی. لاوروف زیاته کړې تر اوسه پورې د دوحې بهیر له ګل بنسټ سره مخ شوی او په یوه بامفهومه اجنډا په کار کولو نه دي توانېدلې. ولسمشر غني وایي جګړه اسانه ده خو د میړانې لار سوله او پخلاینه ده. ولسمشر غني وایي روانه جګړه په هیڅ ډول له اسلام سره اړیکه نه لري او په خبره په دې اړه د نړۍ علماو فتواوې هم ورکړې.
نوموړي د سرتېرې ورځې په مناسبت نن په ملي دفاع وزارت کې د خبرو پر مهال ویلي چې افغان ځواکونه پیاوړي دي او د پردیو دسیسې به شنډوي. دغه په خبره د نړۍ او افغانستان علماو په ځلونو په نړیوالو کنفرانسونو کې پریکړه کړې چې افغان جګړه اسلامي رنګ نه لري او نه هم دغه جګړه څوک روا بللی سي. بلخوا د عبدالله وایي تاوتریخوالی د منلو نه دی، طالبان باید مذاکراتو ته راوګرځي. د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله که څه هم په دوحه کې د بین الافغاني مذاکراتو د تماس ډلو ترمنځ د ناستو هرکلی کړی، خو ټینګار کوي چې دا پرمختګ بسنه نه کوي. هغه ویلي طالبانو ژمنه کړې وه چې مذاکرات به په صادقانه توګه مخ ته وړي، خو په دې وروستیو کې یې د خبرو میز پرېښی او په خبره یې اړتیا ده چې د سولې خبرې بیرته پیل سي. عبدالله کابل ته د مارشال دوستم د هرکلي په غونډه کې د خبرو پر مهال دغه راز یو ځل بیا د اوربان ټینګښت لومړیتوب بللی او ټینګار یې کړی چې طالبان باید خبرو ته حاضر سي. پاکستان وایي امریکا دې د سولې هوکړې بیا کتنه چټکه کړي. پاکستان وایي امریکا دې ژر تر ژره د سولې پر هوکړه بیا کتنه وکړي. د افغانستان لپاره د پاکستان سفیر منصور احمد خان په پاکستان کې په یوه څېړنیز انسټیټیوټ کې د خبرو پر مهال ویلي پاکستان د دې ملاتړی دی چې امریکا دې په خلاصو سترګو او پردي کات افغانستان په اړه پرېکړه وکړي، خو تر څنګ د دې اړتیا ده چې د سولې هوکړې بیا کتنې پروسه دې چټکه سي. د ده په وینا څومره ژر چې امریکا خپل دریځ روښانه کړي دومره ژر به په بین الافغاني خبرو کې پرمختګ رامنځته سي. او وروستی کورنۍ خبر ده چې میخیل وایي ولس دې اندېښنه نه کوي، موږ په ښه موقف کې یو. د ملي دفاع وزارت لومړي مرستیال وایي چې افغان ځواکونه پیاوړي دي او د ټولو ګواښونو پر وړاندې د مبارزې وړتیا لري. نوموړي نن د کب د نهمې د سرتېرو ورځې په مناسبت په جوړو سوو مراسمو کې د خبرو پر مهال ویلي چې افغان سرتېري پیاوړي دي او ولس دې اندېښنه نه کوي. د شاه محمود میخیل په وینا افغان سرتېرو ته روان کال له ستونزو ډک کال و، خو له دې ټولو سره سره دوی بریالي سول چې ګواښونه ختم کړي او ستر خطرونه دفع کړي. او دا هم د دې ساعت څو بهرني خبرونه. سپینه ماڼۍ وایي ښایي راتلونکو اونیو کې پر روسیه تازه بندیزونه ولګول سي. سپینه ماڼۍ وایي ښایي د امریکا حکومت راتلونکو څو اونیو کې پر روسیه ځینې تازه بندیزونه وضع کړي. د سپینې ماڼۍ ویاندې جیک ساکي ویلي پر روسیې ځینې تورونه د څېړنې په حال کې دی چې له هغې ډلې د امریکا د 2020 میلادي کال ټاکنو کې د دغه هیواد مداخله طالبانو ته د امریکایي سرتېرو د وژنې پر سر د پیسو ورکول او د امریکا پر مهمو دولتي بنسټونو وروستیو سایبري بریدونه په دقیقه توګه تر څېړنې لاندې دي. او بایدن وایي پر سوریه برید ایران ته خبرداری و. د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي چې په سوریه کې د امریکایي ځواکونو هوایي بریدونه ایران ته خبرداری و. هغه ویلي چې که چیرې ایران د امریکا د ګټو د مخالفو وسلوالو ډلو ملاتړ ته دوام ورکړي نو د خپلو کړنو له بدو پایلو سره به مخ سي. بایدن د یوې پوښتنې په ځواب کې ویلي چې هر څوک چې څه کوي باید ریبلو ته یې هم په تمه اوسي، نو له همدې امله ټول باید له ډېر احتیاطه کار واخلي او داسې چارې ترسره نه کړي چې ترکیه کې تاوان ډېر وي. د یادونې ده چې تېره ورځ د امریکا دفاع وزارت ویلي وه چې په سوریه کې یا د یو شمېر وسلوالو پر مرکزونو بریدونه کړي، خو دا چې دا بریدونه مرګ ژوبله لري او که نه په اړه یې کره جزیات نه دی ورکول سوي. درنو لیدونکو د هوا حالاتو د لیدلو لپاره زموږ ملتیا وکړئ. د پیوستون راډیو ټلویزیون لیدونکو او اوریدونکو د هوا حالاتو ته مزه فیصل هرکلی کوم. بسم الله الرحمن الرحیم. کابل د باران اټکل شوی د تودوخې لوړه درجه 14.1. ننګرهار اسمانځای ځای ورځ د تودوخې لوړه درجه 21.10. بلخ اسمان ورځ د تودوخې لوړه درجه 4.3. هرات اسمانځای ځای ورځ د تودوخې لوړه درجه 9.8.
کندهار اسمانځای ځای ورځ د تودوخې لوړه درجه 14.1 روزګان اسمانځای ځای ورځ د تودوخې لوړه درجه 12.1 زابل اسمانځای ځای ورځ د تودوخې لوړه درجه 8.3 او په هلمند ولایت کې به هم سبا اسمانځای ځای ورځ وي د تودوخې لوړه درجه 15.0 د پیوستون راډیو ټلویزیون لیدونکو او اوریدونکو دا و د هوا حالات چې د سانتیګریډ په درجه اټکل شوي وو. له ملتیا مو منن. درنو لیدونکو او درنو اوریدونکو د نن لپاره مو خبري مجله همدومره وه. له تاسې او خپلو ټولو همکارانو په مننې تر بیا ډېر چای.